خوست کې د صنعتي پارک په سر ستونزه لا څو کالو راهیسې روانه ده چې تر اوسه یې سرنوشت نه دی معلوم او ترڅنګ د برېښنا او په قاچاقي ډول له بهرنیو هیوادونو د توکو راوړل هغه ستونزې دي چې شاوخوا 15 تولیدي فابرېکو کارونه یې په ټپه درولي دي. د فابرېکو مسؤلین وایي چې د 2 اونیو راهیسې شاوخوا 2.5 میلیونه افغانۍ زیان لیدلی دی. موږ اوس د یوه میاشت کېږي چې کور مې بند ده، د برق نشتون ده، د پارک صنعتي نشتون ده او خام مواد نشتون ده چې مثلا موږ ته ډېر په لوړه بیه خام مواد نقل کېږي د نورو ولایتونو د نورو هېوادونه. کارخانې خو دا وجه ده چې د یوه هفته کېږي چې بند و، نو دغه لامل دی چې قاچاق ملونه رسي، د بجلۍ نشتون ده او برق نشته چې کوم برق موږ وړه موږ ته دی نشي پوره کولی. پارک صنعتي نه لرو بیخي. او خو بیا په خصوصي سکتور کې د صنعتي فابرېکو مسؤل وایي که ولایتي چارواکي دغه ستونزو ته پر وخت رسیدګي ونه کړي په خوست کې به شته 130 فابریکې په ورته سرنوشت ککړې شي. کارخانې خو واقعیت ته چې تقریبا موږ ډېرې کارخانې بند شوې دي، څه دي د بندېدو په هغه کې دي چې بند شي. علتونه خو درې مشخص علتونه دي چې موږ په خوست ولایت کې نه کولی کېږي چې پارک صنعتي دیږي تر اوسه پورې هېڅ ولایتي اداره په دې کور نه کړي. دویمه برق یو کال کېږي چې خوست ته راغله ده، خو متاسفانه چې کارونه یې په صفر کې ضرب دي. دریمه ستونزه یې ګمرکي ستونزه ده، په خام موادو نه ګمرک دی اکثریت جوتو خالي. دغه فابریکه چې پخوا تړل شوې نه 50 تنه کارګر پکې پر دندو بوخت و چې خپل کورنۍ ته حلاله روزي پیدا کوله، خو اوس دوی وایي چې د فابریکې د تړلو سره دوی هم بیکاره شوي او اقتصادي ستونزې سره مخ شوي دي. او دلته 15 کاله کې کار کوم او دلته یو هفته کې کارخانه بنده، یو سل مزدوران موږ سره کار کې داسې زه خپله مزدور یم او دا کارخانه بنده موږ د تنخواه کوي دا چې موږ درونه کې موږ مصارف نشو پوره کولی، کور کریا په موږ نه ارسي. که دا کارخانې بندې وي نور به موږ مزدوري چېرته وکړو؟ دلته موږ دغه کارخانه کې موږ کار کوو، دا کار بند شوی ده. پوه شوې موږ خو واړه بچیان لرو، فامیل لرو، دا کارخانه که بند شي موږ به څه وکړو؟ چېرته به راشو؟ بلخوا بیا خوست کې د برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې د صنعتي پارک د برېښنا کارونه یې تر تدارکاتو رسولي او په نږدې راتلونکي کې به یې چارې بشپړې او کارونه به یې پیل شي. د خوست د صنعتي پارک موضوع ده په تدارکاتو کې ده او په نږدې راتلونکي کې به انشاءالله بیډینګ وشي. د بیډینګ نه به وروسته قراردادي شرکت ته قرارداد ورکول کېږي او کارونه به په نږدې راتلونکي کې شروع شي. د یادولو ده چې په خوست کې د مهال 130 بېلابېله تولیدي فابریکې شته چې د خوست په شمول نورو ګڼ شمېر ولایتونو ته د توکو تولید لري، خو مسؤلین وایي که ولایتي چارواکي د دغه فابریکو د برېښنا او قاچاقي مالونو مخنیوی ونه کړي په دغه ولایت کې به شته ټولې فابریکې په دغه سرنوشت اخته شي چې په دغه ولایت کې به د بیکارۍ کچه هم ورسره لوړه شي. شیرین درمان، میلمه راډیو، خوست.